د کورونا وایرس له امله به ټول نړۍ کې 9 میلیارد خلک بې وزله شي. ویډیو را سره تر پایه وګورئ، د نړیوالو خبرونه واورئ او نړیوال په دې هکله څه وایي. درنو لیدونکو السلام علیکم. اکسفام خیریه موسسه خبرداری ورکړې چې د کورونا وایرس له کبله اقتصاد مخ پر ځوړ دی. حالت د 9 میلیارد خلکو لپاره د بېوزلۍ یا خوارۍ لامل کېدای شي. دغه خیریه موسسه د اسټرالیا ملي پوهنتون او لندن کینګ کالج د شمیرو له مخې ویلي، 10 کاله وروسته دا لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د بېوزلۍ کچه پورته کېږي. دغه موسسه وایي د بېوزلۍ کچه لوړېدا به تر روغتیایي کړکېچ هم بدتره شي. دغه څرګندونې د نړیوال بانک پیسو نړیوال صندوق IMF او G20 هیوادونو اقتصادي وزیرانو له غونډې یوه اونۍ مخکې شوي دي. ریپورټونه وایي کورونا وایرس د 2030 کال لپاره د ملګرو ملتونو ټیکاو لرونکي وده هدف پر وړاندې سخته ننګونه راپورته کړې. کارپوهان وایي د وبا پای ته رسېدو پر مهال به د نړۍ ټول نفوس 7.8 میلیارده نیمایي بېوزله شوی وي او په ختیځه اسیا، ارام سمندر او د افریقا نیمه وچه او سویلي اسیا کې به نږدې 40 سلنه نوي بېوزله خلک پیدا شوي وي. د لندن کینګز کالج پروفیسر اندي سومنر وایي د دوی موندنې به هغو هیوادونو کې چې مخ پر وده دي د پام وړ او چټکو ټولنیزو خوندیتوب شبکو پراختیا ته اشاره کوي چې باید رامنځته شي. د په وینا دغه راز په دغه هیوادونو کې باید د کورونا وایرس اغیزو ته لا په ځیر سره پام وشي او په دې باید غور وشي چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې څنګه مرسته کولی شي. د بریتانیا لپاره د اکسفام اجراییه مشر داني سریکاندار جها وایي راتلونکې اونۍ به د نړیوال بانک او G20 هیوادونو غونډه د نړۍ مشرانو لپاره یو ښه فرصت وي چې د ډېرو احتمالي زیانمنونکو خلکو لپاره د ژغورنې یوه ټولګه چمتو کړي. د روانې اونۍ پیل کې له 100 ډېرو نړیوالو سازمانونو له مخ پر ودې هیوادونو د سږ کال لپاره د پورونو له بیرته اخیستلو د تېرېدو غوښتنه وکړه. دې ګام سره به د هغو هیوادونو وکولی شي د خپلو اقتصادي پرپښو ودروي لپاره $25 میلیونه نغدې پیسې وسپموي. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. مننه. ژوندي اوسئ.